بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مس ورته انزرت براوس د بیو ټیبل راو لاوت ته راځم پراپرټیز کلاس نن لرو ډراو ټیبل دا مخکنی خبره صحیح دی د دې کورس خپل خوښه ټیبل چې شي جدول رسم کړه دا غس خورسته ایریس په پاکول اوس دا غواړم دا جدول پاک دا انتخاب ټول پاکیږي یا مثلا دا جدول دراوړ غواړي چې دا دوه خانه ایسته کې دلته چې کله کلیک وکړئ لیاوټ ایریسر دا دیو خانه ولاس هیڅ څه او بل ډیلیټ دا د لارې کورس چې پاکي خو هم سکیر لکه ډیلیټ نه د دې لارې بیا کورس چې خانه خاص خانه ډیلیټ کړي مثلا څنګه زه راځم دلته به اوس جدول نور مې اضافه کوم دلته ورکو نیم جاوا دې باندې بکلیک وکړ اول ډیلیټ سیلز زه اوس غواړم چې یو سیل ډیلیټ کړم صحیح نو دا څو طرفونه دي چپه طرف څخه د لوړ طرف څخه ټوله را او ټوله زه ورته هم څنګه وکړم چپه طرف څخه دا سیل ډیلیټ کړم سیل کم کړئ که نه کړئ مینه د چپه طرف هغه نو ایسته کړل دا نور سیلونه راغلل بل ورته هم څنګه وکړم ډیلیټ سیلز د لوړ طرف څخه ایسته خو هم نو ایسته کېږي صحیح شو صرف هغه لیکنه پاکړئ سیل نو کې ډیلیټ دلته به کلیک وکړو اوس ورته ډیلیټ سیل شیفټ سیلز اف صرف لیکنه پاکړئ دلته سیل ډیلیټ نه بل دلته کلیک وکړو ډیلیټ سیلز ورته هم دا په دغه را ټول ډیلیټ کړو انټایر را دا به وکړي ټول را ډیلیټ شول که نه شول ډیلیټ شول او ورته هم دا ټوله کالم ډیلیټ هم دلته به کلیک وکړئ ډیلیټ کالم انټایر کالم بیا ټول کالم ایستلی شي بل د دې لارې هم کولی شئ ډیلیټ کالمز هغه کالمونه چې تا په نښه کړي دوه دانې که ټولې مثلا دا دوه کالمونه ما انتخاب ورته هم دا دوه ډیلیټ کړم ډیلیټ کالمز بیا دا دوه ډیلیټېږي هلته هم داسې کولی شئ تاسې انتخاب کړي بل ډیلیټ راز دغه راوي چې ما انتخاب کړي دي دا راوي ډیلیټ کړم ډیلیټ شول که نه شول که یوه را کې صرف انتخاب کړي بیا یوازې هغه را ډیلیټ او ډیلیټ ټیبل ټوله ټیبل ډیلیټ لیاوټ دغه څخه وروسته لرو انسرټ اباو د دې لارې بیا کولی شئ چې یوه را راوړئ اوس دلته زه مثلا راځم 1 2 3 4 شمېرې په دې ځای کې غواړم چې یو بل لپاره مې اضافه کړم را اضافه کړم دلته به کلیک وکړم انسرټ اباو دا لوړ راوړي وګوره د درې څخه لوړ راغلی ورته هم لاندې اضافه کړم د درې څخه نو بیا به انسرټ بلو وګوره اوس دلته بیا کلیک کوم ورته هم لوړ اضافه کړم ورپسې راځي بل لیفټ کالم غواړم چې چپه طرف ته یو کالم اضافه کړم انسرټ لیفټ چپه طرف ته اضافه شو رسته طرف ته اضافه کوم انسرټ رایټ بیا رسته طرف ته اضافه شو که چیرې د دوه کالمونو انتخاب کړې ورته څنګه وکړه د دوه کالمونو ورته اضافه کړه رسته طرف ته وینئ دوه دانې چې تاسو څو انتخاب کړې په هغه اندازه اضافه کېږي اوس مې دوه راګانې انتخاب کړې ورته هم لاندې اضافه کړه بیا په هغه اندازه دوه راګانې اضافه کېږي دا په آپشن کې هم دا خبرې دي وګورئ رسته طرف ته یو سیل اضافه کول لاین طرف ته ټول کالم او ټول را اضافه هم د دې لارې هم کولی شئ بل لرو مرج سیلز دې لارې بیا کولی شئ سیلونه سره یو ځای کړي مثلا دا جدول ما راوړی دی راوستو بل جدول به راوړو دلته به کلیک وکړو انسرټ اوس دا د شاګردانو معلومات د نمرو ټیبل دی مثلا جدول دی دلته غواړم چې هغه عنوان یې ولیکم صحیح دی نو دا سیلونه باید زه یو سیل ځای جوړ کړم مرچ ته وایي یو ځای کولو ته وایي دلته به کلیک وکړئ مرچ سیلز دا سیلونه سره یو ځای شو که نه شو هغسې لږ سایز یې هم دا ورته غټ کړه د فونټ ورته لیکې سټوډنټس مارکس صحیح شو کنټرول ای په داسې دلته راځي نوم د پلان نوم شامل بل ورو سپلیټ سیلز دا څنګه خو ما سره یو ځای کړل اوس غواړم چې بیرته پې وویشم سپلیټ بیا جلا کولو ته وایي دلته به کلیک وکړئ سپلیټ سیلز دلته ته نمبر اف کالمز په څو کالمونو ویشي په څو راګانو ویشي کالم راو تاسو پېژنئ نه اوس دلته زموږ سره څو کالمونه دي 3 کالمونه دي نه دا به 3 کې یوه را وکړئ اوس وګوره په 2 را باندې دلته به کلیک وکړئ 3 کالمونه 2 راوي اوس یې وکړئ ګوره په هغه اندازه جوړ شو که نه شو خو د دې فونټ چې موږ غټ کړی هغه په یوه سیل کې بیا راولي بیا نور سیلونه سره غټېږي که فونټ زه کوچنی کړم مثلا دلته رالم دا به ساده کړم اوس ورته
بیرته سره یو ځای لیاوټ ته به راسي سپلیټ سیلز ورته هم 3 کالمونه راته راکړه 2 راګانې دا به وکړي اوس سره یو ځای شو که نه شو په هغه اندازه چې مخکې موږ سپلیټ کړی وو بل مرج سیلز بیفور سپلیټ دا سلونه د جلا کولو څخه مخکې چې ښکاره ته سره یو ځای اوس وګوره په داسې اندازه راغله که هغه یې بیا مرج کېږي سره یو ځای کېږي دغه چې په کومه اندازه موږ راوړي په هغه اندازه کېږي صحیح دی بل دلته کلیک کوو دغه څخه وروسته سپلیټ ټیبل د دې لپاره بیا کونسس ټیبل جدول جلا کړي مثلا دا جدول ته دومره راوړي اوس غواړي چې لاندې بل جدول راسي دغه جدول ادامه یې دلته جلا شي نو دلته به کلیک وکړئ رابسئ لیاوټ پر سپلیټ ټیبل باندې دا جدول جلا شي دلته راځي نور ورته ورچې صحیح دی بیا که جلا کوئ بیا سپلیټ ټیبل دغه څخه وروسته اټوپیټ ټو کنټینټس اټوپیټ وینډو او فکس کالم دا درې سره خبرې مخکې تاسې ویلي دي چیرې کله چې موږ ټیبل راوړو انسرټ ټیبل وګورئ ما خبرې هلته هم هغه دنده چې راکړي فرق یې نشته ګوره اول اټوپیټ ټو کنټینټ د معلوماتو مطابق زه هم دغه جدول د معلوماتو مطابق راځي نو اټوپیټ ټو کنټینټ اوس وګورئ چې هر څومره معلومات ولیکل کېږي د معلوماتو مطابق راځي دغه جدول مې انتخاب کړی ورته هم دا د وینډو مطابق راوړل اوس خو خپله د وینډو مطابق دی نه دلته مې راویست اوس ورته هم څنګه وکړه دا به انتخاب کړو اټوپیټ وینډو دا به د وینډو مطابق شو بل فکس کالم ویت هغه بیا یوه اندازه د ټول کالمونه چې دي یوه اندازه د یو رقم فکس کالم ویت اوس وګوره دلته زه کله معلومات زه په کوم دا نه غټېږم معلومات سره دا فکس و دا د جوړښت چې رقم ته ورته انتخاب بل هایټ او ویت هایټ اوږدوالی او ویت پراخوالی اوس دا را زه غواړم چې لږ اوږده کړم را اندازه دلته به کلیک وکړم دا را اوږدېږي که نه اوږدېږي کالم غواړم چې پراخ کړم نو بیا به راسي ویت ګورئ دلته بیا کالم پراخېږي اوږدېږي د دې لارې هم کولی شئ که ټول انتخاب کړې بیا ټول ټیبل ته راځي دلته به کنټرول یا به دا ټیبل انتخاب کړئ ورته هم څو که ټول اندازه دغه ده اوږدوالی د راګانو ده دغه دېرش اوکې اوس وګوره ټول په یوه اندازه څو که نه شو هغه کالمونه هم دغسې کولی شي ورته هم ټول کالمونه څو که دوه ګورئ د ټول اندازه به دغه دوه دغه څخه وروسته نور ډسټریبیوټ راز او ډسټریبیوټ کالمز ډسټریبیوټ را د راویشل څنګه مثلا دغه جدول زه راځم دا راوې غیر منظم کوم یوه غټ یوه کوچنۍ ده اندازه خو اضافه شوه خو ټوله په یوه رقم نه دي نه دلته راځم کالمونه هم غیر منظم کوم دا کالم دومره راولم دا دې خواته راولم دا دلته راولم اوس غواړم چې دا منظم کړم لکه مخکې چې منظم خو دغه فاصله چې تا اضافه کړې ده دی په ټولو باندې ویشي دا جدول چې کله انتخاب کړي اوس غواړم چې راوې چې منظم کړم ډسټریبیوټ را باندې کلیک وکړم ټول را یوه اندازه شو که نه شو دا را یو منظم شول اوس که غواړم چې څه وکړم کالمونه منظم کړم بیا په ډسټریبیوټ کالم شو دغه معلومات پکښې دي یو خو دا دی چې معلومات پکښې دي بل دغه کالم چې دی مرج شوی دی بیا به څه وکړو دا بیرته سپلیټ کړو 3 کالمونه 2 راګانې ګوره چې په هغه طریقه جوړ شو اوس پرې وګوره اوس خو هم د هغه څخه جوړښت جلا دی نه نو داسې پرې وګوره اوس به دا انتخاب دلته به راسي ډسټریبیوټ کالمز ټول په یوه اندازه شو که نه شو هغه طریقه هم شاید وبې ګوره کله چې مو دلته کلیک وکړئ اوس ورته هم منظمې ونیسئ په هغه طریقه منظمېږي که هغه رقم یا که دغه رقم دغه څخه وروسته لرو الاینمنټ دا چې کله موږ لیکنه کوو تېره هم مخکې داسې ویل دي په دغه پروپرټیز کې اوس دغه لیکنه چې راځي د سیل په سر کې راځي نه ورته هم څنګه وکړه چپه طرف ته په سر کې دا سیل بدون غټو هم په منځ کې راول په سر کې په سر کې رسه طرف دا بیا منځ دی په منځ کې چپه طرف په منځ کې په منځ کې په منځ کې رسه طرف ته په پای کې چپه طرف په پای کې په منځ کې او په پای کې چپه طرف رسته طرف
صحیح دی دا که په منځ منځ کې راوستل بیا دا انتخاب وکړو که مو لوړ راوستل بیا ټاپ انتخاب وکړو او که لاندې بیا دا منځ دی دا چپه طرف دی دا راسته دی بل ډایرکشن ګور دا ډایرکشن د لیکنې لپاره دا لیکنې ډایرکشن لوري طرف اړول اوس موږ چې کله لیکنه کوو مثلا ته په حاضرۍ کې چې کله دغه د ورځې نوم لیکې که دغسې ولیکې خو خانه غټه راځي نه کې ډایرکشن ورته واړی په موډیټه ډول یې راولي بیا خو لږ ځای نیسي اوس زه دا واړ ډایرکشن یې واړم دلته به کلیک وکړئ ډایرکشن واوښتې که وانوښتې اوس راځي دا خانه داسې کوچنۍ کړئ دلته چې موږ یې تورې غټ راغلی دی بیا به دا خانه کالم ورته ورسو اوس وګورئ بیا دا زری په ډول داسې راځي اوس مارجن ولري چې مارجن یې څه کې بارې بیا صحیح راځي بل سیل مارجن دی باندې چې موږ کله کلیک وکړئ اوس وګورئ مارجن لري چې په درسته طرف سره ته هم دا مارجن یې ایسته کړه دا خو تاسې مخکې وویل اوس ورته هم څنګه وکړو منځ منځ کې راوړو اوس وګورئ څومره کوچنی شي ټول انتخاب یې به راسي منظم راسي دا خانه کوچنی کړئ د زرې خانه به هم دغسې بل لرو سورټ تنظیمول منظمول دا تاسې مخکې ویلي دا اپشن کولی شئ بیا هماغسې وکاروئ بل ریفیډ هیډر را دا هم تاسې وویل دا د هیډر را زه غواړم چې بلې صفحه کې راسي هغه چې مو کله فعاله کړئ بیا دلته چې مو کله انتخاب کړه بل هلته مې انتخاب شوی په اپشن کې پراپرټیز کې وګوره راغلی که نه راغلی غواړم چې ایسته کړم بېرته دې لارې ایسته کړو بل کانورټ ټو ټیکسټ موږ مخکې څنګه کوله لیکنه به مو وکړه په جدول مو اړول اوس غواړو دا جدول دی غواړو ساده زه به دا اپلای ایسته کړم راوستو بل جدول به جوړ کړو دلته مثلا لازم نور کوم name other name job salary یو دا دوم دا هم دریم اوس دا جدول غواړم ساده کړم مخ موږ داسې لیکنه به مو وکړله باره مو په جدول باندې اوس جدول ستا غواړم ساده کړم لیکنه نو بیا بلته کلیک وکړئ کانورټ ټو ټیکسټ دې باندې به کلیک وکړئ اوس تا ته چې شته استفاده کړی دلته خو خپله چې استفاده شوې د ټیب استفاده شوې دا به اوکې کړه دا بیا شی درڅخه غواړي پاراګراف بل شی خو موږ نه استفاده کړې په دې کې اوس وګورئ په داسې ډول راغلی اوس که بېرته غواړئ چې جدول ته یې وړئ کنټرول یې وایي ستا معلومات داسې منظم راځي ستا لیکلي هم دغسې راځي دلته کلیک کړه convert to text table ګوره د خپل وایټ ټیپ د استفاده کړې اوکې صحیح شو پرې هغه څه ورته بل فارمولا د فارمولا په واسطه تاسو کولی شئ چې فارمولې وکاروئ ساده فارمولې کار کوي لکه پی زر جمع دغه کار اوس زه راځم دلته مثلا سالریان دې زموږ سره غواړم چې جمع یې کړم ټوټل یې راوباسم دلته به کلیک وکړئ فارمولا باندې به کلیک وکړئ ګور دی خپل ورته مساوي سم اباو دا فارمولا ده لوړ عددونه راته جمع کړه دا اوکې کړه جمع څه کړم هغه جمع را ګوره که هغسې نه معلومېږي زه راځم کوچني عددونه کوم اوس ورته هم دا جمع کړم دا اوکې پنځه دې کړم که غواړم سره ضرب یې کړم دلته به کلیک وکړئ د دې پر ځای به څه ولیکئ مایز به پروډکټ ورته ولیکئ پروډکټ بیا تولید ته وایي صحیح دی ضرب دو درې شپږ نه اوس که تا په دې عددونو کې تغیر راوستی مثلا دا د یو غټ عدد دلته کلیک اوس بېرته هغه شپږ دی دلته به کلیک وکړئ هماز به اوکې کړي برابر اپډیټ شي صحیح شو ور 200 کېږي منفي هم کولی شي هغه دلته کلیک وکړئ هغه به د فارمولې کې دلته به انتخابوئ مساوي دا فارمات چې په کوم ډول وشي فیصدي باندې د ساده ورته هم پیسټ فنکشن دلته به راسي کاونټ منیمم مکزیمم پروډکټ سبسټرکټ نه لري منفي نه لري صحیح دی اوس څنګه کوم ورته هم دغه سالریان راته وایي حسابه چې څو نفرو سالریان دلته به کلیک وکړئ دلته به ورته واسي که هلته انتخاب کړئ ورته واسي مساوي کاونټ قوس شروع اباو بیرته به قوس بند کړئ اوکې به کړئ دا څو نفرو دي څلور نفر غواړم په دې کې غټ سالري راوباسم چې غټ معاش
چا دلته به کلیک وکړئ دا به ایسته کړئ دلته به تاسو مساوي میکس قوس شروع اباو قوس بند انټر وایي د چا دی 4000 دی صحیح دی بل دلته کلیک کوم فارمولا کې ورته هم کوچنی ماش راته وباسه د نور فارمولا په کې مې دلته ولیکئ مین مساوي مین اباو اوکې وکړئ صحیح شو وایي 2000 چی شته کوچنی ماش دی ته مثلا راځي دا 200 کې دومره اوس دلته بیرته کلیک وکړه چې اپډیټ یې اوکې اپډیټ په ایکسل کې باید څنګه دا چې ما سب تغیر راولې هلته خپل بدلیږي خو دا بیا اپډیټ یې بیا ته صحیح دی بل ورته هم دا په فیصدي باندې راته ورشه یا بل علامه ورکړئ ورکړئ نمبر فارمات دا د نمبر لپاره فارماتونه ده ورته هم دا په افغانۍ راباندې ورشه راته ورشه ګوره شل افغان که ورته زیات کې بیرته هغسې کړئ دلته کلیک کوئ صحیح شو دومره افغانۍ اوس دا موږ یوازې د اباو لپاره کوي د لوړ لپاره اوس دغه عددونه دلته ما لیکلي دلته مې بل عدد ولیکئ دا غواړم سره ضرب کړم درې سره ضرب عباره به صرف کم طرف وکړئ چپه طرف وکړئ ګوره د خپل ډول دی مساوي سم لیفټ جمع د خپل ورته کوي نور به ته خپل ورکوي ګوره دا سره ضرب کې هم شپږ کېږي چې جمع کې هم شپږ ښه دا درې دي نه دا جمع کې اوس دلته به کلیک وکړو ورته هم دا راته ضرب کړو بس نور فارمولا صحیح ده ورته ولیکئ پروډکټ صحیح شو هغه یې راته راوایست که مرسته طرف ته وه عددونه د دې خوا دا اوس غواړم سره جمع کړم تر ضرب یې کړم ما دلته ولیکه رایټ او دا به ضرب وګوره ضرب یې کړی که نه بس ته طرف بلاین طرف بیا بلو ورکوې صحیح دی اباو لوړ نو دا د ټیبل فایده ورسېږي